په اوس زمانه کې چې انسان د سحر او د کوډو د دې فتنو د دې جادو داسې نور د شیطانانو چې کوم عملونه دي د دې څخه محفوظه یې زما وروره پر دې خپل ژوند او زندګي باندې شکر وکړه. په دا دنیا کې یو شر انسان ته نه متوجه لکه څنګه چې غل دی ډاکو دی او نور یو ظالم دی در باندې مسلط سي دغه شانتي د خلکو کورونه په خپل کور کې خراب په خپل لاس خراب کړي دي ته نه ګوري چې زه چې چاله ورځم بس رواني نارینه او ښځه بې تعلیمه د خدای بودګان بندګان ورځي دی ورځي د تعویذ او د څاښ په نامه باندې خورغلی اندول سیک له ورځي په سیک باندې دی څاښ دا تصویران ته تل لږ پام وکړي دا نو پر رقم شکلو باندې کوي څوک یې ستا د سر پر بېښتانو باندې کوي څوک یې ستا د ژیړي پر بېښتانو باندې کوي دا سحر او کوډ او جادو په نبي کریم علیه السلام لاس وي او بېشکه په دې کې خپل اثر وي که خدای ناکرده دا مشکل درله رالی ستا کور له دا مشکل په تا باندې وسو دا قریبان یې په قریبانو کوي دوستان یې په دوستانو کوي د دې بیا مشکل دا دی چې په خپل کور کې به پریشان یې د کور والا سره سرمخ خلاصېږي د پلار سره سرمخ خلاصېږي د ورونو سره سرمخ خلاصېږي کاروبار چې لاس و زرو ته کې هغه درته خاورې و ډبرې وګرځېږي چې په کاروبار کې در باندې وکړي چې په صحت یې در باندې وکړي ټول عمر به ناجوړه بس نه به مرې نه به رغېږي نو که د دې شر او فتنې څخه ته محفوظه یاست په دې د الله ډېر ډېر شکر ادا کړئ او اپرین دي سي ستاسو په ټولو قریبانو اپرین دي سي ستاسو په ټولو دوستانو اپرین دي سي ستاسو په ټولې کورنۍ باندې چې هغه په دې پوهېده چې بابا دا د شیطانو عملونو کې خیر نه دا صرف شر دی دې کې ته خیر لاسته نه سي راوړلی ډېره عجب او دانتي خبره دا ده چې خورا ډېرې پیسې هم ورباندې ورکوي ډېر په رقم شکلو باندې زموږ د ملایانو په شکلو باندې دي ته خلک ناست دي څوک یو څه ورکاږي څوک بل څه ورکاږي زه دا نه وایم چې څاښت نشته تعویذ نشته نه هېڅکله دا نه وایم بېشکه دم اول پر خپل ځان باندې وکړه تر دغه بالا دم نه جوړېږي زه چلو ستا د خپل کلي مولوي صاحب دی داسې ستا په قریبانو کې یو بزرګ دی عالم دی سپین ږیری دی وظیفه کوي ستا مور ده انا ده یقیني ته هغو دم دی چې د یو چا څه شي زده د قرآن آیات درته ولیکي هغه هم کافي دی د تجویز او د څاښت لپاره علما یو 3 شرطه بیانوي یو شرط یې په هغه 3 شرطو کې دا دی چې دا به په بزرګي نو ته په سیکو په هندو څنګه کوې دونه دې سر نه خلاصېږي هغه تا ته څاښت درکوي چې کله په تا باندې د خدای د قرآن د آیاتو بې عزتي وکړي یا په نالۍ کې در باندې وغورځي یا ته پکې پروت یې ستا پر موټې در تړلی تا ډډې پکې وهلي یا بیا د بې دماغ په رقم شکلو باندې ما درته ویل دا کوډې په یو شکل باندې نه کېږي زما یو دوست دی هغه راغلی و یو پلا په کراچي کې یو کوډګر وشکاوه یو په کندهار کې وشکاوه د کندهار والا هم 25,000 روپۍ ځینې اخیستې وي افغانۍ او هلته کراچي کې لا ګوره 40,000 ځینې اخیستې وي څونه ځینې شکولې 40,000 روپۍ نو بیا ما ته یې کیسه کول مولوي صاحب موږ چې کله ورغلو و ما ته یې ویل چې یو ستا بنین او یو ستا ښځې د کور والا بنین دا بنینونه به موږ ته په لاس راکوي موږ یې پر دې بنینو باندې بیا دا دم کوو یا دا چوکوو یا دغه مثال موږ دا کوم د دې چې کوم عمل دی دې عمل ورته وایي یا دا شی کوو دا موږ پر دې باندې کوو بیا یې هغه راخیستي ول چې دې هغه شی مې په لاس ورکړی و بس نور دوستانو خطا ایستلي ول وروره نو هغه دا ول چې د هغو څه شیطانان ور جوړ کړي ول بیا دا شیطانان پسې ورګنډلي ول نو چې دغسې دې وګنډي ته یې دا آیاتو ته وګوري دا مثال دا کوم چې دا اوس یې بوتان کښلي دي دا یو تصویر وګوري دا بل وګوري داسې به په سلاو په زراو نوري اوس د تعویذ دویم شرط دا دی د څاښت دویم شرط دا دی چې په واضحو الفاظ به وي او هغه الفاظ به د قرآن او د احادیثو یا اذکار یا د الله نومونه وي ته په دې څه پوهېږې کوم په دا سترګو نه یې لیدلي چې په هغه کې د پیرغون په هغه کې د شداد په هغه کې د نمرود په هغه کې د حامان په هغه کې د کافرانو او د شیطانانو څخه مدد غوښتل شوی چې دا ستا په غاړه د روز جړی ته خپله سوچ فکر وکړه ته مسلمان یې که ته اوس څه شي
ستا سره خدای مدد نه کوي ته خپل رب نه لري د خدای عبادت د چیش دپاره کیږي د دې دپاره کیږي چې الله تا د شر خوندي کړي الله تا ته خیر در ورسي الله تا کامیاب کړي ته یو ځای پاتې راسي الله ته غږ وکړي الله خوب نه ولې نه کوي الله دې ناره وکړي واوري الله دې مدد وکړي الله ته د کامیابۍ دپاره پیدا کړی خو ته انسان ته علم نه لري په نورو کډې کې ولوېږي ته زغلې لکه مشرکان چې په بوتانو پسې ځغاستل ته اوس دلته په عیسایانو پسې کانو پسې ځغلې زما ګرانو عزتمندو ورونو په خلکو یې د ناولده کانې کړي دي چې دا د قرآن آیتونه په لارو کې په پټ کړي چې خلک پر تېرېږي دا یې ناولده کانې په کړي چې ګوته په غاښ حیران ورته پاته سي او ټول چې دا ښځې ورځي دا دلته اکثره عزت هم بایلي نو د دې وجې زما ګرانو عزتمندو ورونو خدای مې د دې افته وساته د دې در ټولو بهترین لنډ اسانه علاج هغه آیت الکرسي شریفه ده او 4 قله چې ووایه پر ځان یې چوپ کړي جادوګر دې په دې غاړه در وزړي ولاکه تا ته نقصان انشاءالله دی بیا ورسي چې و په یقین یې ووایه نوره بدعملي په تا کې نه وي موږ خو یو پلا سیم د بدعملي څخه ډک یو غیبت دی د بل زیرول دي د بل حقوق خوړل دي ته د خپل نیکۍ او بدۍ سره شمار کړه بدۍ هسې در څه کېږي پر نیکۍ دې ملا ماته ده ایو لمونځ دې په سم شکل نه کړي نو څنګه به دې بیا نور خرابېږي نه چې دا خپل مانځه ازار دې وي ولکه ته ولاړ سي نو چې بیا دغسې آیتونه هم درته در باندې بې عزته کړي آیتونه هم بیا ادبي او ګستاخي یې در باندې وکړي او ستا په غاړه در زړولي یا یې در باندې وخوري یا در باندې وچشي یا بوتان هم در باندې وخوري در باندې وچشي ته پخپله زموږ دا ملایان نه دي د پخوا زمانې ملایان شش ملایانو قربان موږ یې 1000 ولاکه پښو ته رسېدی سو حاجي صاحب فقیر الله دې غرق رحمت وګرځوي ته یې لیدلی و نو هغه ملایانو یو خو چې دا موږ سپینې کپړې واغوندو ملا صاحب دی ملا صاحب دی ملا صاحب دی زه دا خلک در ښیم دا خلک بیا د دې کار وګرځي بل کسب خو دوی نه زده کړي بل کسب خو دوی په ژوند کې نه لري دی را ولاړېږي بیا تعویذونه دی کوي څښتونه دی کوي قسم په خدای په دا خپلو سترګو مو لیدلي دي که به د دوی خط لا یې زده وي نو دی به نور څه لوی بزرګ او نور به څه سبقان به درته ویلي خط یې په قسم په خدای که زده یې ګړي مګړي لیکلي د تعویذ او د څاښت په دغه کې یو شرط دا دی چې خاص به واضح وي دریم شرط یې دا دی چې هغه به د جایز کار لپاره زموږ د څه لپاره کوي د خدای د آیاتو بې عزتي د ورځي سیکله هغه په دې وجه په کوي چې د خاوند ورسره مینه راسي هغه خاوند نور پر لنډ ورته واوړي خاوند یې نور خانه خراب شي خدای بندګانو څه عقل درکې ستا څه سوچ سمج درکې ستا یو څه په خبره پوهېږي خانه مې بره خراب شي فقیران سي کاروبار مې خراب سي در په در سي خاک په سره سي ولې هغه قرآن ازار در پسې په تا پسې د خره سر نه دی ټومبلی نه د غوایي سر ټومبلی دي خو انسان یې خو ته به مثال یو ملا به دې په غوږ کې اذان در کړي په دې اوس زمانه کې ته په دې خبرو نه پوهېږې دا ډېر تعصب ځای دی دا ښځې پوه کړي دا چې ښځو باندې تعلیم مه کوئ دغه ته زما ډېر خشم راځي تور ته وګوري دغه شیطانان یې به کور له درله راخیستي دی کور خراب چې په دا هم نه پوهېږي چې دا جایز دی که ناجایز زما ګران ورونو دکې زموږ غټ قصور دی ولې ته په خپل کور کې د ډۍ غمونه څنګه در سره چې په واده کې ورته وایه کله دې یو ملا هم بیولې دي کور ته راځي یو څه پنځه خبرې ورته وکړه یا اوس خو نصیحت دی فته دی بل شی دی یعنې اوس خو اسباب ډېر دا راسي چې دغه موږ خپل یو ذکر مجلس وکړو د یو تعلیم مجلس وکړو چې د چا په کور کې تعلیم مجلس وي بیا هغه دا مشکلات نه لري یا خاوند تبلیغي یا هغه خپل کور ولا ته یو لار ولیکو شي یا زوی عالم یا په کور کې دغه زما ګران ورونو اخرنۍ خبره مې دا درته کول دا زموږ ملایان نه دي دا زموږ په شکل کې ملایان دا بعضې چې مثال د هغو کار یې ګرده نه ښیم ښه خلک ډېر نیکان خلک په کښې کې دي بیا دا غټ سیدان چې کوم دي بعضې د نامه سیدان چې نوم یې په سیدان پسې تړلي یا جاغه دی والله که د سید پر پله ورغلی زما ګران ورونو قسم په خدای دا دی خلک دي دا دی انسانان دي که به دې د پرشتو نومونه په دا تعویذو کې نه ورکښلي او ما به په خپلو سترګو نه یې لیدلي زما په دغه نوده دي په آخرت کې درته کېږي میکایل علیه السلام جبرائیل علیه السلام څوک دی او ته وګوره چې علما څه وایي په دې باره کې جبرائیل علیه السلام څه ته مدد غوښتی سي میکایل علیه السلام چې ته غوښتی د خدای مخلوق دی که ته الله عیاذ بالله دې وجې زما ګران ورونو په دې خبرو سره خلاص کړي السلام علیکم